د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. ترې د پښتو لیک کتاب راواخله. زموږ د نن ورځې سبق دی ډ یا ډال. ډ یا ډال د پښتو په تورو کې 14 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 14 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د ډال توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له پاس نه ښکته او بیا کیڼ لور ته په مایل شکل حرکت کوي. دا راښیي چې ډال داسې لیکل کیږي. د ډال توري شکل نوم مو وپیژندل. اوس د ډال توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، ډال توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ډوډۍ او ترې لاندې ډنډ لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ډوډۍ په نوم کې 2 ځلې او د ډنډ په کلمه کې هم 2 ځلې د ډال توری راغلی چې هر د ډال توری په سره رنګ لیکل شوی دی. ډال د ډوډۍ د کلمې په سر کې د لیکل شوي ډال توري غږ دی لکه ډوډۍ. تاسې ووایئ ډوډۍ، بیا ووایئ ډوډۍ. د ډنډ په کلمه کې د ډال د غږ شکل په سر او پای کې راغلی دی لکه ډنډ. ډنډ. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه ډوډۍ. شاباس. اوس مو چې د ډال غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د ډال توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د ډال توری په لیکنه کې 2 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم ډال له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د ډنډ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، ډال په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ډوډۍ او ترې لاندې ډنډ لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ډوډۍ په کلمه کې 2 ځلې او د ډنډ په کلمه کې هم 2 ځلې د ډال توری په سر او پای کې راغلی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې ډوډۍ رسمه شوې ده. پوهیږئ چې ډوډۍ یې ولې رسمه کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د ډوډۍ انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د ډوډۍ د کلمې لیکل یاد کړئ. د ډوډۍ کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده. ډال، واو، ډال یا ښځینه. ډال، واو، ډال یا ښځینه. توري چې سره یو ځای شي نو ډوډۍ لوستل کیږي. دا ګورئ، د ډنډ کلمه له 3 تورو نه جوړه شوې ده. ډال، نون، ډال. د ډوډۍ او ډنډ په کلمو کې مو ډال لیکل ولیدل. اوس به د ډال توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د ډال کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه دا ډوډۍ ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د ډال توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا ډوډۍ ده.
زما ډبله ډوډۍ خوښیږي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس، تا په هر هغه ډال ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 5 ځلې د ډال توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ ډال پر سر ډال ولیکئ چې د ډال لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د ډال د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د ډال توري یوازې شکل لیکو. د ډال توري یوازې شکل لیکو. ډېر ښه، پر تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. موږ په باغچه کې یو ډنډ لرو. خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي. په شنه چوکاټ کې وګورئ، دلته جملې په تور رنګ او هر ډال په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه ډال مو قلم کېښوده چې زیړ رنګ لري. دلته هر ډال په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو ډال د ډنډ د کلمې په سر کې په ځانته شکل راغلی دی او یو ډال د ډنډ د کلمې په پای کې د نون سره یو ځای راغلی دی. دریم او څلورم ډال هم د ډنډونو د کلمې په سر او منځ کې راغلی دی. موږ په باغچه کې یو ډنډ لرو. او دویمه جمله داسې ویل کیږي، خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي. اوس نو قلم راواخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې موږ په باغچه کې یو ډنډ لرو لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي د جملې پر سر ولیکئ. موږ په باغچه کې یو ډنډ لرو. خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې یې پکې راوړي دي. دا ډوډۍ ده. زما ډبله ډوډۍ خوښیږي. موږ په باغچه کې یو ډنډ لرو. خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر یو ډال په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې
ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا واورئ. دا ډوډۍ ده زما ډبله ډوډۍ خوښیږي. موږ په باغچه کې یو ډنډ لرو. خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. وارخطا کیږئ مه، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یو کار بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ډال توری لیکل شوی دی. د دې هر یو ډال د پاسه ډال ولیکئ. کله مو چې هر ډال ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا ډوډۍ ده. زما ډبله ډوډۍ خوښیږي. موږ په باغچه کې یو ډنډ لرو. خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي. بیا پام دې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ډال تمرین وکړئ. د ډال توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلې ډ توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا ډوډۍ ده ولیکئ او په توره کرښه زما ډبله ډوډۍ خوښیږي ولیکئ. د ډال توري یوازې شکل لیکو. د ډال توري په پای کې شکل لیکو. د ډال توري یوازې شکل لیکو. د ډال توري په پای کې شکل لیکو. د ډال توري یوازې شکل لیکو. د ډال توري یوازې شکل لیکو. د ډال توري په پای کې شکل لیکو. د ډال توري په پای کې شکل لیکو. دا
ډبله ډوډۍ خوښیږي موږ په باغچه کې یو ډن له خلک په پاکو ډنډونو کې لامبي دا ډوډۍ د زما ډبله ډوډۍ خوښیږي په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د ډال شکلونه لکه ډول ډنډ یوازې داسې لیکل کیږي له نورو تورو سره ګډ داسې لیکل کیږي کلمې مو زده کړې تمرین جمله روښانه ځایونه ډوډۍ ډنډ ډول ډبله پاک خلک زما باغچه لامبي او داسې نور له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ